د ملي امنیت ریاست وایي د حقاني او داعش ګډه شبکه نیول شوې. د نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مشي په موکړې مهم او تازه خبر ته. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي د حقاني شبکه او داعش ګډه شبکه نیولې ده. د ملي امنیت د عمومي ریاست له لوري په خپاره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې نیول شوې ډله د هدفي وژنو د انفجاري موادو د انتقال او دغه شان د زنځیري وژنو مسؤلیت درلود. په اعلامیه کې دغه شان راغلی چې د داعش او حقاني شبکې دغه ګډه نیول شوې ډله په ډیرو تروریستي فعالیتونو او د امنیتي ځواکونو د یو شمېر منصوبینو په وژلو کې لاس درلود. د اعلامیې په وینا دغه ډلې په امنیتي او دفاعي او دغه شان په مدني فعالیتونو د پراخو حملو پلان درلود چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول شول. په اعلامیه کې د نیول شویو کسانو د شمېر او سیمې په اړه څه نه دی ویل شوي، خو هغه ویډیو چې د ملي امنیت ریاست له لوري خپره شوې د نیول شویو کسانو شمېر پکې 7 تنه ښودل شوی دی. ملي امنیت ریاست وایي د دوی موندنې ښیي چې طالبان د حقاني شبکې او د داعش ډلې په مرسته غواړي لویو ښارونو کې هدفي وژنه ترسره کړي او مسؤلیت یې داعش ډله ومني. وسلوالو طالبانو ته په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې تر دې یې په هدفي وژنو کې لاس لرل رد کړي دي. دا په داسې حال کې دی چې په وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې چې سپکي ماین چاودنې او هدفي وژنې زیاتې شوې دي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.